ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او درناوی. د نړۍ په هر ګوټ کې چې استئ روغ جوړ خوشاله او آرام اوسئ او د هر ډول ناوړه حوادثو نه په امان کې اوسئ. قدرمنو دوستانو، په دې وروستي وختونو کې څنګه چې د افغانستان نه ښه خبرونه لرو، اما بیا هم ډیر ناوړه او زړه دردونکې خبره هم لرو چې دا د ډیر خفګان وړ دی. د هرات د لوی ماتم یادوو، دغه زیر دردونکی ماتم. همداسې که په ګاونډیانو ته ورشو، ایران چې زمونږ کډوال څومره ځوروي، د افغان کډوالو ځورول دي. په پاکستان کې د افغان مهاجرونو ځورول او کړولې، دا ټول هغه خبرې دي چې انسان ته درد ورکوي، یعنی ډېر پې ځوریږو. نو په همدې هکله ایوادو صاحب په دې د اونۍ په یادښت کې په دې هکله ځینې خبرې لري چې هیله به ترې وکړم چې راشي او موږ تاسو ته دغه خبرې واوروي. ایوادو صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. فیضه جانې بس موضوعات خو دې ښه مطرح کړل، ډېر بېلابېل مطالب مو مطرح کړل. قدرمن دوستانو، سلام و درناوی وړاندې کوم، پیرزوینې او نیکې هیلې. شنونده‌ها و بیننده‌های گرامی و با جان برابر رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک، همونطور که همکار عزیز ما فیضه جان گفتن، ما در کنار اخبار بسیار خوب از داخل افغانستان اخبار بسیار دردآور هم داریم. تاسو قدرمن اوریدونکي او زړه ته رانږدې عزیزان په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې د ډېرو ښو کارونو ترڅنګ او د ښو اجراعاتو ترڅنګ د نږدې ورځو کې دوه درې داسې عمده مسایل دي چې هغه د مکس وړ دي چې هغه موږ ځوروي. هم په افغانستان کې به حاکمان په دې ځوریږي، هم زموږ خلک تباه کېږي او ځوریږي، او هم له هېواد نه بهر د نړۍ په بېلابېلو هېوادو کې میشت کډوال افغانان د زړه وینې څښي او هیڅ نه پوهېږي چې څه وکړي. د هرات ناورین یو په بل پسې په پرله پسې توګه د سیمې خلک د مرګ کندې ته اچوي، او تاسو یې اورئ چې بې شمېره شهیدان، بې شمېره ټپیان او ډېر کسان ان ورک دي او پیدا کېدای نشي. کورونه، کلي او سیمې د خاورو سره خاورې شوي دي. هر څه چې دوی په ژوند کې درلودل هغه تباه او برباد شول. ښه، اوس نو راځئ لږ شاته لاړ شو او لاملونه یې څه دي. سره له دې چې ویل کېږي دا یوه طبیعي زلزله نه ده. ځینې کسان او کارپوهان وایي چې په دغسې یو اواره ځمکه کې د لاندې نه چې کله لکه یو شی چې انفجار کوي، د طبیعي زلزلې سره دا توپیر لري. دا به په خپل ځای پرېږدو کارپوهانو ته، هغوی دې پکې نظر ورکړي چې څه خبره ده. کېدای شي چې موږ د یو ډول اټومي سیالیو ترمنځ یو هېواد یو چې په موږ به دا ازمایښتونه کېږي. موږ په دې کې په دقیقه توګه څه نشو ویلی، اما لاړ شو شاته زموږ خلکو او حاکمانو څه کړي دي. د په اصطلاح جمهوریت حاکمانو په دې 20 کالو کې چې په میلیاردونو ډالرونه راغلل او د نړۍ مرستې او کومکونه راغلل افغانستان ته، په تېره بیا د هرات د همدغه خلکو سره څه وکړل. ببینید هموطنان عزیز و گرامی، در 20 سال جمهوریت 20 بار و 20,000 بار کمک های مادی و معنوی از سراسر جهان آمد، اما امو حاکمان والی امو وقت مزار شریف، والی امو وقت قندهار،
والی امو وقت هرات و سایر ولایات دیگه چی کرده؟ اداره امور او وقت چی کرد؟ اونایی که خود امیر میگفتند در او وقت، اونایی که خود آمران میگفت و اونایی که خود مجاهد میگفت و به نام اسلام آمدن که اسلام در خطر است. ببینین مگر امی مردم را که کوههای بزرگ آسمایی را گرفته تا به هندوکش و تا سپینغر و تا کوههای بابا، این مردم از دست جنگهای شما سرگردان و نالان شدن و دمی دشتایی که امروز میبینیم که یک زلزله بسیار عادیه همه زندگیشان تباه کرد، مگر نمیشد که بر از اینا خانه می ساختن یا لااقل در بهبود زندگی از اینها یک توجهی میشد؟ آیا این امر به گذشته حاکمان ما ارتباط نمیگیره؟ بلا شک در پخوانی مفسد حاکمان هغوی چې دغه وطن لوټ کړ، هغوی څنګه د اوس په نورو هیوادو کې چې ناست دي څنګه د خوښۍ سهارنۍ ډوډۍ خوري او یا ماښامنۍ او یا هم ګرځي؟ دوی خجالت نه باسي چې د افغانستان خلک په څه حال کې اخته کړي دي، مګر دوی نشو کولی خلکو ته کورونه جوړ کړي. د دوی نه خو هغه ډېر پخواني حاکمیتونه چې 50 کاله مخکې و لااقل په داوطلبانه کارونو باندې خلکو ته کورونه په دې کابل کې په ولایاتو کې جوړ کړل، په وړیا توګه یې ور وسپارل، مګر دوی نشوی کولی. اوس بله مسله ده، هغه دا ده چې باید افغانان څه وکړي. زه په ډنمارک کې په ټولو افغانانو باندې غږ کوم، همداسې په ټوله اروپا کې او ټوله نړۍ کې په افغانانو، ډنمارک میشتو قدرمنو افغانانو، د افغانانو سراسري شورا باندې غږ کوم، د افغانانو په فرهنګي ټولنې غږ کوم، همداسې په آغوس کې او په فون کې او په نورو ټاپوګانو جزایرو کې په ټولو باندې غږ کوم چې که تاسو هر یو د کور په سر 100 کرونه راټول کړئ او یو هیئت وټاکئ، نو دغه 100 کرونه به چې مونږ یې راټولوو نږدې 10 تر 12,000 افغانان دلته اوسېږي. دغه پیسې به مونږ ولیږو د هرات والي ته یا هغه مرجع ته چې تاسو یې انتخابوئ. هغه مرجع دې کېدلی شي دا یوه کمیټه یا یو شخصي، او دا د لاړ شي هرات ته. دغه پیسې دې په یو ډېرو مهمو مسایلو باندې چې هغه دوی ته د بیا مینو او کورونو جوړولو باندې دا ولګوي. په ټولو افغانانو زه غږ کوم دلته په ډنمارک کې چې راشئ، دغه یو ورځ ده او یو کمیسیون وټاکئ د افغانانو د سراسری شورا، از شورای سراسری افغان ها 1 یا 2 نفر تعیین شوه، د افغانانو د فرهنګي ټولنې 1 یا 2 کسه وټاکل شي، همداسې په آغوس کې د افغانانو کلتوري مرکز چې ده د هغوی نه 1 یا 2 کسه وټاکل شي، د ځوانانو از سازمان جوانان افغان دنمارک هم 1-2 نفر تعیین شوه یا 1 نفر اگه باشه، همچنان از شورای زنان افغان دنمارک، از سایر اتحادیه هایی که من نمیفهم کی هستن، از مساجد افغانی 1 نفر تعیین شوه، در مجموع 10 نفر یک کمیته شوه و این کمیته امی 100 کرونه، هر کسی که زیاد پول میداد و زیاد دلسوز بود هنوز خوب، در غیر از امی 100 کرونه هر فامیل اگر بپردازه خب امی هر چند که میشه امی سهم مردم مهاجر افغان در دنمارک امیر ما برشان روان میکنیم. دغه خو مدلاسه کیږي یوازې په تسلیت باندې هر څوک په خپل فیسبوک کې، هر څوک په خپل ټلیفون کې او هر څوک په خپل ناست کې وایي چې تسلیت وړاندې کوو. تسلیت باندې صحیح ده، دا یو غم شریکی به وکړو، اما دا مشکل نه حل کوي. قدرمنو خویندو او ورونو، زه له تاسو نه خواهش کوم، زه تاسو نه هیله کوم، تاسو ته مراجعه کوم
د افغان غږ رادیو تلویزیون له ډنمارک نه چې ستاسو د کور محرم او ستاسو خپل رادیو د خپل تلویزیون مو ده تاسو ته موږ مراجعه کوو او وایو چې دغه 100 کرونه په تاسو نه معلومیږي خو سیالي به مو پوره رسالت به مو ادا کړی خپل خدای ته او خپل خلکو ته او خپل وطن ته به تاسو غاړې خلاصي او دا به یو لوی ثواب چې تاسو یې وګټئ موږ دغه د 10 کسانو پیشنهاد کوو یا هر څو کسان چې او دغه موږ به هر وخت راپورټ له دغه رادیو تلویزیون نه ورکوو چې څومره پیسې راټولې شوې څوک دي او څه ډول او چاته ورکول کیږي دا یو خبره چې هغه اساسي که څوک غواړي چې خدمت وکړي او کمک و مرسته وکړي همدا لاره دیگر رای نیست در کنار تسلیت گفتم بیاین که کار عملی بکنیم مسئله دوم که ما همسایه های بسیار افغان دشمن داریم همسایه هایی که به میلیون مهاجر ما را تشویق و ترغیب کرد که اسلام در خطر است و او را بردن به پاکستان و به ایران اونجا تنظیمشان کرد بعد از او سلاح برش داد و گفت برین هموطن خدا بکشین خب بسیار عالی آمدن همین مجاهدین هم ما دیدیم در سال 1371 مگر قتل عام نشد مگر امی گروه ها اسلامی به جان هم دیگه خود نفتاد ما خوش بودیم که بخیر یک دولتی از مجاهدین ما بیای ابو تجاوز اتحاد شوروی ختم شود مگر او خود نشد 70 تا 80 هزار کابلی را قتل عام کردن در ولایات تنها کابل فکر نکنه پر یوازې په کابل باندې فکر مکوئ په ولایاتو کې هم دغه ستونزې پیدا شولې خلک د مهاجرینو او کډوالو په ټولګیو نور ټولګي ورزیات شول او لاړل ایران ته پاکستان ته او هغوی تر ننه دوی تسلیح کوي مجهز کوي تمویلي او بیرته افغانستان ته د ورانکارۍ لپاره رالیږي اوس د دې په ځای چې په دغسې سختو شرایطو کې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي دوی په ایران په پاکستان کې دوی باندې فشار راوړی بچیانې ښځې ماشومانې بوډاګانې زندانونو ته اچوي وهلو ټکول یعنې زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو هیوادو کې به دومره ظلم نه روان لکه چې اوس په افغان مهاجرو په پاکستان او په ایران کې روان ده خب پیشنهاد رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک چی است؟ اما تو یک شرایط دشوار پیشنهاد ما این است که مخصوصا مثلا ما در دنمارک هستیم بریم با پارلمان دنمارک ببینیم بریم با مرکز یا نمایندگی اتحادیه اروپا در دنمارک ببینیم یک هیئت عمومی باید از تمام اتحادیه های افغانی برای دائم باید تشکیل شود که در همچون موارد باید با کمک هم دیگه و مشترکاً بروان این تدابیری بگیرن نه واضح در دنمارک لپارلمان سره وګورو نه واضح د حاکم ګوند سره وګورو لومړی وزیر سره وګورو دا ډیر مهربانه خلک دي د اروپا د اتحادیې سره وګورو د اروپا د اتحادیې له پارلمان سره وګورو او دې ته لاره جوړه کړو دلته زما خبره نه یوازې د دنمارک میشتو افغانانو لپاره ده بلکې په ټوله اروپا کې افغانانو ته ده چې د اروپا د پارلمان سره موږ وګورو دا خو یو لوی ناورین ده 3 میلیونو په پاکستان کې دي 3 میلیونو په ایران کې دي دا که یو ځل افغانستان ته راشي دا لوی دا ستره غمیزه ده یعنی باور وکړئ چې داسې ناتار به هیڅ کلام نه تیر شوی که دا کار وشي او دوی بیرته راشي او د دین علاوه دوی دغه اوس د پاکستان په زندانونو کې د ایران په زندانونو کې په کوڅو په لارو کې تهدیدېږي سپکاوی ورته کیږي چنان تحقیر و لط و کوبی را که این افغانهای ما در پاکستان و در ایران شما ویدیوها را میبینید ویدیوهایی را که در میدیای
اجتماعی یا در رسانه‌های اجتماعی نشر میشه. بنابراین یک کمیته تشکیل شود. پیشنهاد معزی برای تمام افغان‌های مقیم دنمارک، به شوراها، انجمن‌ها و مراکز افغانی، مساجد افغانی، این است که یک کمیته متشکل از 10 نفر که از هر اتحادیه 1 یا 2 نفر اونجا باشه و برای دائم مثل یک چتر موجود باشه که در همچون مسائل با هم اینها توافق بکنن و برن با مقامات ببینن یا یک کمک یا یک مساعدتی را که میکنن یک جا او را متحدانه به پیش ببرن. در غیر از او هر کمیته یا هر شخصی که اگر یک کار میکنه او جای نمیگیره. این بود صاحب عرایض ما در این هفته. قدرمن دوستان او گران و خویند و اورونو، زما دغه خبره د افغان غږ د رادیو تلویزیون خبرې دي. موږ سیاست نه کوو، موږ د خپلو خلکو، موږ د خپلو ولسونو د دغه غم او ناتار په دغه ډیرو تر ټولو بدو شرایطو کې ورسره غواړو په څنګ کې اوسو. څه ډول دغه ته دغه یوه کمیټه جوړه شي. پیشنهاد مو دا یو چې د ټولو اتحادیو او ټولنو نه یو کس یا دوه کسه یوه ټولنه جوړه کړي، یو چتر جوړ کړي چې دوی به خپل منځ کې غونډې کوي. یو اما اوس اجالتا باید زر تر زره له هر کور نه 100 کورونه راټول شي او دغه کسان چې مخکې ما عرض وکړ دوی ته وسپارل شي او دوی راپورټ او گزارش به موږ هر وخت له افغان غږ رادیو تلویزیون خبرو. دویمه خبره دا ده چې د اروپا د پارلمان سره د افغان کډوالو په هکله خبرې وکړو او ضمناً په ډنمارک کې اوسېدونکي افغانان د ډنمارک د پارلمان سره، د ډنمارک د حاکم ګوند سره او نور هر څه امکانات چې لري د دې لپاره چې وکولای شي په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي. دغه ملاقاتونه او د لیدنې کتنې باید وشي. دا اوس موږ د دې اونۍ یادښت. نیکمرغه، خوشحاله، هوسا او بسیا اوسئ.